دا په مرکز لښکرګاه ښار کې هغه ورزشي جمنازیوم دی چې څه موده وړاندې یې د ښاروالۍ له لوري د جوړونې چارې پیل شوې. د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي د دې جمنازیوم رغنیز کارونه تر ډیره بریده بشپړ شوي او پاته چارې به یې نږدې راتلونکي کې بشپړه او ځوانو ورزشکارانو لپاره به پرانیستل شي. جمنازیوم د جوړولو چارې په لار اچولې دي چې انشاءالله دا جمنازیوم به د ښار ځوانانو لپاره ډېر مفید وي. دلته به دوی لوبې کوي او همدارنګه دوی بل ته د خپل صحت سالم ساتلو په خاطر به دلته تمرینات کوي. د دې جمنازیوم چارې تقریبا په سلو کې 83% تکمیل شوي دي چې لږ چارې پاتې دي، هغه هم په نږدې راتلونکي کې تکمیل شي او انشاءالله د یو غونډې په ترڅ کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بل ورته د هلمند یو شمېر ځوانان د ښاروالۍ لخوا د ورزش برخه کې د ښاروالۍ رغنیز فعالیتونه او همکاري ستایي او زیاتوي چې د دې ورزشي جمنازیوم په جوړېدو سره به د ډیری ځوانانو پاملرنه ورزش ته لا زیاته او د عبث کارونو څخه به راوګرځي. دا خو ځوانانو ته د ورزش لپاره زمینه برابرول دي، دوی د غلط لار څخه راګرځول دي او ورزش ته به ترجیح ورکول. دا جمنازیوم خو یو د ورزشونو څخه یو اړخ دی، یو ډېر ښه اقدام دی ځکه دا خو د ځوانانو دپاره جوړیږي او ځوانان به په ضمن کې خپل یو تفریح به یې او د صحت ضامن مثال صحت به یې ګټه کړي. د یادونې وړ ده چې لښکرګاه ښار کې بیلابیل جمنازیومونه شتون لري چې د بیلابیلو ورزشونو ورزشکاران پکښې سیالۍ ترسره کوي.